په افغانستان کې د 1 جی بي انټرنیټ بیه شاوخوا 95 افغانۍ ده، خو د همدې 1 جی بي بیه بیا په پاکستان کې یوازې 20 پاکستانۍ کلدارې ده. په دې معنی چې په افغانستان کې د 1 جی بي انټرنیټ بیه د پاکستان په پرتله څو چنده لوړه ده. یوازې دا نه بلکې په بل گاوند ایران کې بیا د 1 جی بي انټرنیټ بیه له 9 افغانیو نیولې تر 100 افغانیو پورې وي، چې د افغانستان په پرتله له 50 څخه تر 9 ځلو ډیر ارزانه دی. له همدې توپیره معلومیږي چې له افغانانو څخه د سیمې د ډیرو هیوادونو په پرتله د انټرنیټ څو برابره لګښت اخیستل کیږي. خو یوه بله لویه ستونزه پکې دا ده چې په لوړه بیه اخیستل شوي د انټرنیټ پیکیجونه هم د اعلان له مخې نه وي، بلکې بشپړ حجم یې نه ترلاسه کیږي. یعنی د پیکیج حجم تر تمې ژر پای ته رسیږي او نه هم سرعت د ورکړل شوو پیسو سره برابر وي. انټرنیټ ډیر وخت کمزوری، بې کیفیته او ناپایداره وي. په داسې حال کې چې افغانستان د نوري فایبر له لارې انټرنیټ له پاکستان، ایران، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان څخه واردوي. د دې سربیره د انټرنیټ لوړ قیمت د خلکو لپاره د اندېښنې وړ موضوع پاتې شوی، ځکه ارزانه، چټک او باکیفیته انټرنیټ نور یوازې عادي خدمت نه دی، بلکې د زده کړې، سوداګرۍ، اقتصادي ودې او ټولنیز پرمختګ لپاره یوه اساسي اړتیا ګڼل کیږي. اوس ستاسې په نظر باید د 1 جی بي انټرنیټ بیه څومره وي؟